السلام علیکم ستړي مشئ. ساینسپوهانو د کینسر د تداوي په هکله باندې تر اوسه څه کړي دي او له کومو میتودونو څخه کار اخلي. په اوله ویډیو کې موږ تاسو کینسر وپېژندئ. په دوهمه ویډیو کې موږ دا وویله چې کینسر د ځینو دلایلو په اساس باندې تداوي نه لري. اوس دا وایو چې دغه کینسر په هکله باندې ساینسپوهان اوس څه کوي، تر کومه ځایه رسېدلي دي. تر ټولو اول کار چې دوی به د کینسر د تداوي په هکله باندې کوي هغه دا دی چې پرسونلایزډ تراپي به برابروي. پرسونلایزډ تراپي دا معنا چې د هر شخص لپاره به د هغه د کینسر مطابق دوا ورکول کېږي. یوه دوا کیدای شي د یوه انسان د کینسر د عین کینسر دپاره کار وکړي، د بل دپاره نه وکړي. نو ساینسپوهان مجبوره کېږي چې د هر کس د کینسر دپاره جلا جلا باید دوا جوړه کړي او بیا یې مریض ته ورکړي. د هر شخص لپاره د هغې مطابق دوا ورکول یا بیا د هغې لپاره جوړول دا سخت کار دی او ګران تمامیږي. دا یو. دوهم کار چې ساینسپوهان د علاج لپاره کوي هغه دی ایمیونو تراپي. ایمیونو تراپي څه معنا؟ ایمیونو ویل کېږي دفاعي سیستم ته او تراپي ویل کېږي علاج ته. یعنې زموږ د دفاعي سیستم چې د میکروبو په وړاندې جنګ کوي د هغې په وسیله باندې به علاج کوي. مثلا څنګه؟ یعنې ساینسپوهان داسې کوي چې دا زموږ دفاعي سیستم راټرین کوي او بل څه به کوي بوسټ کوي. ټرین دا معنا چې دفاعي سیستم داسې روزي، داسې یو روزل ورکوي چې دی د کینسري حجرو په وړاندې جنګ وکړي، نه دا چې د هغه مفاته شي. او بوسټ دا معنا چې دفاعي سیستم زورور کوي تر څو میکروب په وړاندې جنګ وکړي. لکه د نیولوماب په نامه باندې درمل دي. نیولوماب یو د کینسر ضد دوا ده. دغه نیولوماب چې کله دوی مریض ته ورکړي دا څنګه کار کوي؟ ګورې په تېره ویډیو کې ستاسې په یاد موږ تاسې ویلي وه چې موږ او تاسې دفاعي ټي سیلز لرو یا دفاعي حجرې چې زموږ دفاع کوي، او بل موږ تاسې ویلي وه چې کینسري حجرې دي. یو دفاعي حجرې دي، بل کینسري حجرې دي. دغه زموږ او ستاسې دفاعي حجرې یا ټي سیلز داسې ریسپټر لري. ریسپټر دې ریسپټر ته موږ تاسې څه ویله؟ دې ریسپټر ته موږ او تاسې PD1 وایو. PD1 دا یو اخیزه ده، د دې ټي سیل دروازه ده یا په عامه اصطلاح باندې بریک دی. بل بیا دغه کینسري حجره وه، دا خو موږ تاسو څه شي ته ویله؟ کینسر سیل، کینسري حجره. دغه کینسري حجره بیا موږ تاسو ویلي وو چې دا داسې ځینې مواد جوړوي یا لایجینډ یا که دا بریکس دې ته په ښه به تاسو ویلی شو. موږ تاسو ویلي وو چې دغه کینسري حجره یو ډول مواد یا یو ډول د سیګنل انتقالوونکي لري چې هغې ته PDL1 ویل کېږي. دې ته څه ویل کېږي؟ PDL1. اوس نو دغه کینسري حجره چې کله جوړه شي د دغې دفاعي حجرې په ریسپټر پورې دغه PDL1 دغه پښه داسې پسې وموښلوي. دا بیا چې کله یې دا پښه داسې پسې وموښلوله د دغې ټي سیل بریک ونیول شي. دغه ټي سیل یا زموږ دفاعي حجره یې څه وکړه؟ بنده یې کړه، آف یې کړه. نوره دغه دفاعي حجره کار نشي کولی. اوس دغه نیولوماب څه کوي؟ نیولوماب داسې کوي چې زموږ او ستاسې د دغې ټي سیل دغه بریک چې کوم دی په دې باندې داسې ځان وموښلوي. داسې نیولوماب دوا ده مثلا، دا په دې پسې داسې ځان وموښلوي چې کله یې دغه ټي سیلز په دغه دروازې پسې داسې ځان وموښلوي نو دغه کینسري حجره نشي کولی چې هغه خپل PDL1 مالیکول ورته راوړي او د دې بریک ور ونیسي. نو چې دغه دروازه بنده سي د نیولوماب په وسیله باندې نوره به دغه ټي سیل بریکونه به څه به وسي؟ نه به ونیول سي او دا به اونې همیشه بیداره وي. نور به دا کولی سي د دوی په وړاندې جنګ وکړي، هغه د منځه یوسي. دې ته ویل کېږي ایمیونو تراپي. درېیمه طریقه بیا ټارګېټډ تراپي ده، یعنې هدفي درملنه. دا معنا چې موږ او تاسې یا ساینسپوهان په دې کې ځینې خاص ډرګس یا دواوې استفاده کوي تر څو د کینسري حجرو ځینې خاص پروټینونه دي، پروټینز دي، او یا ځینې جینز دي، او یا ځینې فیټویز لارې دي. دا درې سره هغه شیان دي چې کینسري حجرې له دوی څخه استفاده کوي. نو دوی دغه دواوې راولاړ سي یا د کینسري حجرې پروټین ور بلاک کړي
یا د هغې جینونه چې دوی ورپسې اړه لري او یا هم پیتویز هغه لاره طریقه چې کینسري حجره په څه ډول باندې کار کوي هغه ور بلاک کړي. نو د دوی هغه ګروت د کینسري حجرو هغه ګروت دغه فکټورونه یې بلاک سي، نور کینسري حجرې بیا وده سمه نشي کولی. یا د مثال په ډول باندې ته د دوی هغه رګونه چې دا کینسري حجرې داسې خاصیت لري کله چې مثلا په یو ځای کې دا د پیدا شي داسې دا کینسري حجرې دي. دغه کینسري حجرې داسې خاصیت لري چې کولی شي د خپل ځان لپاره رګونه جوړ کړي. داسې دغه رګونه چې کله دوی جوړ کړي د دې څخه دوی بیا تغذیه کوي. دغه د رګ جوړېدو ته څه ویل کېږي؟ دې ته ویل کېږي انجیوجینیسیس. انجیوجینیسیس ورته ویل کېږي. اوس نو نو تاسو چې کله دوا ورکو دا څنګه خاصیت لري؟ دا انجیوجینیسیس خاصیت لري، یعنی د کینسري حجرې د دغه رګو د جوړولو څخه مخنیوی کوي. چې کله دغه رګونو جوړول تا ور منع کړه کینسري حجره نوره وده ورشت نشي کولی. او یا د کینسري حجرو هغه ډیت یعنی د کینسر سیلز ډیت یا مرګ ور ډیر کړي چې دا ژر د منځه ولاړ شي. د ډي ان اې د بیرته جوړېدو دغه سلسله یې ور ودروي چې کله دغه شیان د دغو لارو په وسیله باندې دغه دوا په وسیله باندې د منځه ولاړلې نور نو کینسري حجرې بیا کار نشي کولی او بالاخره د منځه وړل کېږي، کنټرولېږي. اوس نو په دغو کې ډېره مهمه دوا د هر سپټین په نامه موږ یو مثال ورکړی چې مخکې موږ تاسو په تېر درس کې ویلي وو. دغه د هرسپټین دوا استفاده کېږي د بریسټ کینسر دپاره، د بریسټ کینسر د حجرو دپاره. موږ تاسو ویلي وو د بریسټ کینسر په دوه ډوله باندې، یو هغه دی چې هغه د HER2 ریسپټر لري او دا پازیټیو دی. دغه دوا که چیرې موږ تاسو ورکو دغه هرسپټین دوا راځي د دغه بریسټ کینسر په حجرې په دې ځای باندې ورکښېني چې کله په دې ځای باندې ورکښېنستله په دروازه باندې دغه اخیزه سیګنل ورکوي و کینسري حجرې ته او بالاخره د کینسري حجرې وده چې کومه ده هغه سلو کېږي، بالاخره کینسري حجره د منځه وړلی شي، وژلی شي. څلورمه طریقه یې دا چې ده، څلورمه طریقه یې بیا دا ده چې بلاکینګ of cancer stem cells. کینسر سټیم سیل موږ تاسو ویلو چې دا د کینسري حجرو هغه ریښه ده. کینسري سټیم سیل هغه سیل ده چې له هغې څخه نورې کینسري حجرې اول د وار پیدا کېږي. نو موږ تاسو به څه کوو؟ دغه کینسر سټیم سیل که مو د منځه یوړه ده نور نو بیا علاج اسانه کېږي. د مثال په ډول باندې یو تداوي استفاده کوي هغه ده د CAR یا کار چی سیلز تراپي، تر څو د کینسري حجرو په هغه سټیم سیل باندې د کینسري حجرې په سټیم سیل باندې چې کله دا حمله وکړي نو بالاخره کینسري سټیم سیل د منځه وړي. چې کله کینسري سټیم سیل د منځه ولاړه ده نو کینسر کنټرولېږي. بله طریقه یې بیا ارلی ډیټیکشن دی. موږ تاسو په تېر درس کې ویلي وو چې کینسر موږ تاسو نشو کولی چې مخکې یې تشخیص کړو، خو ځینې طریقې شته که چیرې موږ تاسو دغه کینسر مثلا په سټیج 0 په کوم سټیج کې په سټیج 0 او 1 کې که چیرې موږ تاسو دغه کینسر تشخیص کړو د دې علاج ډېر اسانه کېږي. موږ تاسو مثال په ډول باندې ځینو ټیسټو څخه استفاده کوو لکه ایرلی سکرینینګ دی، یعنې وختي د مریض تشخیص کول دي. او یا ډېر مهم یو ټیسټ دی د ګالري په نامه باندې، ګالري ټیسټ، ګالري بلډ ټیسټ. د ګالري بلډ ټیسټ دا څه ته ویل کېږي؟ دا د وینې یو ټیسټ دی، داسې کار کوي د غزمنو ستاسې کینسري حجرې دا چې کله په بدن کې وي بیا چې کله دوی مړې شي، چې کله دوی مړې شي دوی د ځان هغه ډي ان اې ازادېږي. دغه ډي ان اې په چیرې حرکت کوي؟ زموږ او ستاسې د وینې په رګو کې یا په وینه کې دا جریان کوي. دې ډي ان اې ته څه ویل کېږي؟ دې ته ویل کېږي سرکولیټینګ ټیومر ډي ان اې. دغه په دغه ټیسټ کې په ګالري ټیسټ کې دوی څه کوي؟ دوی ولاړېږي همدغه ډي ان اې وي راباسي د وینې څخه، چې کله یې راویستلې بیا د دغه سرکولیټینګ یا د انتقالېدونکي ډي ان اې په وسیله باندې دوی معلومولی شي چې دا کم کینسر دی. د دغه ټیسټ په وسیله باندې 50 ټایپه کینسرونه موږ تاسو معلومولی شو چې په هغې کې د سږو کینسر دی، د پانکراس کینسر دی، د ینې کینسر دی، د وینې کینسر دی، دا ټول باندې معلومېدلی شي. د دغه ټیسټ قیمت په امریکا کې تر اوسه پورې $950 دی. خو په دغه
ټیسټ باندې تر اوسه هم کار شروع دی، دا تر اوسه مکمل شوی نه دی، تکمیل نه دی، یعنې دنیا ته لا نه دی خپور شوی. هر وخت چې فاینل شو بیا به نور هېوادونو انتقالېږي. افغانستان ته هم راغلی، فکر نه کوم چې تر 80,000 80,000 80,000 دې کم وي. او دغه ټیسټ بیا د ګریل کمپنۍ د خوا څخه جوړ شوی دی. ګالري ټیسټ دی، ګریل یو امریکایي په کالیفورنیا کې یو کمپنۍ ده، هغې دا جوړ کړی دی. دا ګالري په دې خاطر باندې ورته ویل کېږي چې دا هم داسې دی لکه نور ستاسو د اکسو ګالري، دا بیا داسې ده لکه د کینسرو ګالري، ځکه 50 ډوله د کینسرو تشخیص ورباندې کېدای شي. نو یو دا ټیسټ شو. یو بل بیا چې ډېره استفاده اوس څخه کېږي هغه د اے آی د مصنوعي ذکاوت څخه استفاده ده، یا د اے آی سکرینینګ دی. دوی قراره ولاړ شي د مریضانو څخه عکسونه واخلي د هغوی د کینسري ځایو څخه یا بدن څخه. دغه اے آی ته چې کله ورکړي د مثال په ډول باندې یا ایکس ری ده، یا ام آر آی دی، یا ام آر ای ده، یا نور عکسونه چې کله واخیستل شي دا دوی اے آی ته ورکوي. دغه اے آی کولی شي چې کوچني کوچني کینسرونه د دې په وسیله باندې تشخیص شي او معلوم شي. دا بله طریقه ده. بله طریقه بیا ساینسپوهان چې کار باندې کوي هغه دا ده چې turning of cancer cell into chronic disease، یعنې دوی راولاړ چې دغه کینسر په اوږدمهاله مریضي باندې بدل کړي چې دوام یې ډېر وي اما شدت یې کم وي. د مثال په ډول باندې دوی کولی شي د پروسټاټ د غدې کینسر، دا د پروسټاټ کینسر دوی کولی شي چې تر 10 ډېر کلونه یې کنټرول کړي، منیج کړي، یعنې انسان په کینسر باندې اخته وي اما د ژوند ورسره ډېر شي، ژر یې نه مړ کوي. یو بل اخري میتود چې ساینسپوهان ورڅخه استفاده کوي هغه دی جین ایډیټینګ. جین ایډیټینګ دا معنا یعنې هغه جینونه چې هغه د کینسر د تولید باعث کېږي، کینسر تولیدوي، هغه دوی یا څه په وکړي یا یې ریپلیس کړي. مثال په ډول باندې دا یو کینسري حجره ده، یا د کینسر مثلا دا یو کینسري حجره ده، په دې کې خو جینونه شته. دغه د کینسر د رامنځته کېدو جین دوی ورڅخه ریپلیس کړي، یعنې دغه جین ورڅخه راوباسي، بل سم جین ور داخل کړي او کینسري حجره کنټرول کړي. یا کېدای شي دغه جین څه په وکړي دا ډیلیټ کړي، ورڅخه ایستی کړي، بیخي دغه جین ورڅخه راوباسي. او یا کېدای شي نوی جین، نیو جینز دا ور داخل کړي، د هغې په ضد باندې هلته کار وکړي، بالاخره دغه کینسر ورسره کنټرول شي. په دې کې یو ډېر مشهوره میتود دی د CRISPR، د دې میتود څخه کار اخیستل. دا داسې یو طریقه ده چې دغه CRISPR د یو مالیکولي غچي په رقم کار کوي. مالیکولي غچي په رقم څنګه کار کوي؟ یعنې دا معنا چې دغه د DNA سلسلې دا د دې په وسیله باندې کولی شي چې هم یې کټ کړي، پرې کړي، بالاخره نوی جین ور واچوي او بالاخره فکس یې کړي. د دې طریقې څخه ډېر استفاده کېږي. اوس نو دا هغه طریقې چې ساینسپوهان ورباندې لګیا دي ورځ په ورځ پرمختګ پکښې راولي او انشاءالله چې وخت به دوی د کینسر تداوي ممکنه کړي. اوس نو موږ او تاسو باید څه وکړو چې په کینسر باندې اخته نه سو او له هغې څخه ځان وساتو. تر ټولو اول کار چې موږ او تاسو باید وکړو هغه دی avoid tobacco in all form، یعنې موږ او تاسو باید د تمباکو د څکولو څخه، د هغې د استفادې څخه، هغه څکول کېږي که هغه بویول کېږي که هغه تر ژبه لاندې ایښودل کېږي که هر چېرې ایښودل کېږي، د هغې څخه باید موږ او تاسو مخنیوی وکړو، ځکه دغه تمباکو چې دی هغه تر 80 زیات د کینسر پېژندل شوي کیمیاوي مواد لري چې موږ او تاسو په کینسر باندې اخته کولی شي. دوم کار چې موږ او تاسو باید وکړو هغه بیلنسډ ډایټ دی، یعنې متوازن غذایي رژیم. موږ او تاسو باید له داسې خوراکي موادو څخه استفاده وکړو چې هغه زموږ لپاره صحتمند وي. او بله خبره دا چې موږ او تاسو بدن هر شي ته اړتیا لري، که کاربوهایډریټ دي یعنې خواږه شیان دي، که هغه سپینه غوښه دی یا غوړ دی مثلا، او یا هم نور شیان دي، ویټامینونه، منرالونه او دا شیان دي. موږ او تاسو باید یو داسې غذایي رژیم جوړ کړو چې په لږه اندازه کاربوهایډریټ واخلو، په لږه اندازه باندې غوړ واخلو، په لږه اندازه باندې منرالونه او ویټامینز واخلو. ځکه چیرې موږ او تاسو یوازې کاربوهایډریټ او غوړ پروټین استفاده کوي، هلته منرال یعنې میوهجات او نور شیان ورسره نه وي، موږ او تاسو دغه شیان سم نه هضمېږي، بالاخره موږ ته چاغوالی یا ډنګروالی پیدا کوي او موږ په کینسر باندې اخته کولی شو. دریم کار چې موږ او تاسو باید وکړو هغه څه شي دی healthy weight دی، یعنې موږ او تاسو باید صحتمند خپل وزن کنټرول کړو، صحتمند ډول سره. یعنې موږ او تاسو BMI باید له 18 څخه تر 24 پورې وي،
نه باید په چاغانو کې راسو او نه باید په ډنګرانو کې راسو ځکه که چیرې مو تاسې ډنګرانو انډر ویټ یو نو ستاسې بدن ډېر په مریضانو باندې اخته کېږي او که چیرې چاغ یو هم چاغوالی چې دی هغه تر لس ډېر کینسرانو دپاره یو ښه زمینه برابروي چې موږ تاسو په کینسرانو باندې اخته کړي. بل کار چې موږ تاسې باید وکړو هغه د لمر د وړانګو څخه ځان ساتل دی خصوصا د 10 AM څخه بیا تر 4 PM پورې. په دغه وخت کې دغه د لمر د وړانګو هغه الټرا انډکس یا د وړانګو د مضر وړانګو د راتګ خطر ډیر زیات وي لمر ډیر شدید وي او موږ تاسو کېدای شي د پوستکي په کینسر باندې اخته کړي. بل کار چې موږ تاسو باید وکړو هغه د واکسین اخیستل خصوصا د هپاتایټس بی واکسین یا د مثال په ډول باندې د HPV واکسین. دا نو هغه شیانو چې موږ تاسو ته کینسر پیدا کوي بایولوژیکل لاملانو کې موږ تاسو باید دغه واکسین واخلو تر څو له کینسر څخه وساتل. او بل کار چې موږ تاسو باید وکړو هغه ریګولر کینسر سکرینینګ دی یعنی موږ تاسو باید په دوامداره ډول باندې د کینسر هغه سکرینینګ چې موږ تاسو شکر باندې لرو یا په یو داسې ځای کې موږ تاسو کار کوو چې د کینسر د اخته کېدو چانس یې زیات په دې محیط کې موږ تاسو باید په منظم ډول باندې د خپل د بدن سکرینینګ وکړو عکسونه یې واخلو نو بیا موږ تاسو کولی شو چې کینسر ډېر وختي تشخیص کړو او ژر یې علاج وکولی شو یا مخنیوی وکړو. او بل اخیري کار چې موږ تاسو باید وکړو هغه دی avoid الکحول. موږ تاسو باید د شرابو د څښاک څخه جدا مخنیوی وکړو لکه څنګه چې په اسلام مبارک دین کې د دې مخنیوی شوی دی. د دې حکمت په دې کې دی چې موږ تاسو ته مختلف کینسرونه لکه د معدې کینسرونه د کولمو کینسرونه د غوټو کولمو کینسرونه دا ټول پیدا کولی شي. موږ تاسو باید د شرابو له څښاک څخه مخنیوی وکړو ترڅو موږ تاسو په کینسر باندې اخته نه شو. نو دا موږ تاسو د کینسر په هکله باندې هر اړخیز معلومات په دې هیله چې یو څه مو ترلاسه کړي وي. تر بلې موضوع پورې ښه وخت او ښه چار.